د در زمان لا د خوږو شعرونو پس زه خپل یو ګران ملګري له بلنه ورکوم او وزیر احمد عزیر صاحب له بلنه ورکوم چې هغه راشي او د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. وزیر احمد عزیر صاحب. مننه جی اته نمک کې راګیته ده په اتفاق به یو بوټي کې رانغاړم زه په اتفاق به یو بوټي کې رانغاړم زه ټولې دنیا ته بردی اصلیت ښایم زه او اغیاره ما ته ګورې دومره سپک نظر ونه کړي اغیاره ما ته ګورې دومره سپک نظر ونه کړي اخر پښتون یم په ننګ او غیرت پایم زه غزل لري لکه ستنه چې بېتاره غوندې وي لکه ستنه چې بېتاره غوندې وي بې مینې ژوند داسې بېکاره غوندې وي او په وخت د ضرورت رانه تاویږي په وخت د ضرورت رانه تاویږي د یارانو تعلق څه درېباره غوندې وي او مینه وفا چې پکې نه وي دی بېکاره مینه وفا چې پکې نه وي دی بېکاره اننګي که یې هنداره غوندې وي او ټولو ته په معذرت سره واخلي شیخ عالم مولا پسې بدوایي شیخ عالم مولا پسې بدوایي چې عقیده د چا بیماره غوندې وي او د ولې د نفرت جوړ خزانونه دي د ولې د نفرت جوړ خزانونه دي مینه کوئ تر څو ژوندون به بېبهاره غوندې وي او چې کله دا مقتله شي ارمانه که ګورې ارمان کوم به ګورې ارمانه که ګورې ارمان کوم به ګورې ارمانونه د روزې څه بې شماره غوندې وي ډېره مننه وزیر صاحب د شعرونو نه پس زه یو خپل ګران ملګري له بلنه ورکوم چې زمونږ د علاقې یو ډېر ښایسته شاعر یو ډېر استاد شاعر یو ډېر خوږژبی شاعر چې هغه ته د تعارف حاجت نشته او نه د تعارف محتاجه دی نو زه ستاسو مخکې هغه له بلنه